شناختي کارت راښکاره کړه د مور په شناختي کارت یې څه وڅکوم شناختي کارت را کړی دی تا پښتون قام په دوې لارې جلا کړی دی چې دا مهاجر دی دا انصار دی موږ یو یو ستا شناختي کارت ما د پښتونوالي څه نشي جلا کولی چې دا پښتون د لیکې دې خواته دی دا پښتون د لیکې خواته دی دا یو وطن دی یوه خبره بله درته کوم ته زما په وطن کې پروت یې ما ډیورنډ نه دی منلی ته زما د وطنه څه ولاړ شه زه پر خپل وطن پروت یم پنجابی ته زما وطن راغلی زما وطن هر چاته معلوم دی چې د عزیزانو دا په دې باندې دا نن د تاریخ په اوږدو کې د تاسو سره دا مجلس کوم چې دا خبرې هغه خبرې دي چې دا هر پښتانه ته نن ورپېښې دي ځینې داسې خبرې دي چې په دې جلسو په دې مظاهره کې کولی نه شم چې دغه اپسي زموږ د ځوانانو سره پر چک پوسټو باندې د شناختي کارت یا د موټرسایکل یا په کومه دغه څه کوي دا هر ځوان چې دی دا زموږ ورور دی دا هر سپین ږیری چې دی زموږ پلار دی یوه خبره بله ورته کوم چې څوک وژني ولونګۍ ته په بد نظر ګوري د هغه ولنګ ته په بد نظر ګورم ولونګۍ ته په بد نظر ګوري ستا ولنګ ته به زه په بد نظر ګورم چې ستا سپین ږیري لنګ تړلی ولې اسلام دا وایي پښتونواله دا وایي چې د چا بده مور مه یادوه کنې ستا ښه مور به بیا خلک در یاده کړي نو چې ته زما د سپین ږیري زما وژنې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی زما پګړۍ چې د پښتانه ثقافت او غیرت دی ته په بده ورته ګورې نو ستا ولنګ ته په بده ګورم عزیزانو هر سړی د پښتانه په وزیرستان کې په یوه ورځ باندې 2,500 پښتانه مړه کړل ولې یې مړه کړلو چې هغه دا رقم خلک وو لکه نن چې دا ځوانان رقم هغه د مخکشه خلک وو مخکشه خلک دا نه پرېږدي شاید سبا ما هم مړ کړي زبیر به مړ کړي فاروق به مړ کړي بل به مړ کړي په دا مرګ به سر نه سر خلاصوو چې مرې مې چې چیرې مې وزنې مړ دې مې کړي لیکن د پښتانه د خبرې دا به زموږ رستی کولی چې په پښتانه به خوا به ده وو وچ کلکې به ده وو ګوره زه دوی ته یو خبره کوم که دی ما سره د دې حساب کوي نن یې پرون دې په دا ایرپورټ روډ باندې یو عبدالرحمنزی ځوان نوم یې زما هېر سولو 14 ګوله یې وشتلی دی 14 هغه ګناه څه شه ده د هغه ګناه صرف دا ده 2 ډبې ډیزل یې راخیستی دی خپل و بچیانو ته د اختر کالي وراخي دا د پښتانه ګناه ده دغه عبدالرحمنزي ګناه دغه وله او د ننس یې 2 میاشتې مخکې زما د کتیرو یو ځوان ښایسته ځوان چې پر ډیزلو پر 2 ډبې باندې واوښتی څه ګناه یې وله زه ورته ته دا وایم دی د خدای ووایي که به ګریزې نه کوئ دی د خدای ووایي که به ډیزل نه خرڅوئ دی د خدای ووایي که به د کابلۍ ګاډۍ کاروبار نه کوئ چې دی د باروتو سره خلک راولي د ګاډیانې ډکې د باروتو سره زما لوی کور ته استوي او ما په بمان وزنې زه د پټرول حق نه لرم د ډیزل حق نه لرم تاسو د ما سره حساب وکړه حساب سره کوو ما ته د ډیزلو حق نه راکوې ما ته د ګریزۍ حق نه راکوې او بیا دا خبرې کوې چې پښتانه قام ته د چش کاروبار کوې ته د باروتو کاروبار کوې ته انسانان وزنې ته په هغه برای تاوان کې ملوث یې چې د تشې د دنیا هر غلط کار دی ته کې ملوث یې ایجنسۍ ته کې ملوث یې چیرې چې پښتون مري دا ګرد عزیزانو چې چیرې پښتون اوغا کېږي او یوه خبره بله زه درته کومه
زه نن سبا په سوشل میډیا کې یو شی وینم ډېر افسوس راته ودرېدی ما د یوه بلوڅ دا نه ولیدل چې هغه په پی ټي ایم پسې غلطه خبره وکړه ما د یوه صندیقه دا نه ولیدله حتی تر دې پورې چې دغه د دې لنګو والا ما نه ولیدله لیکن خپل عزیزان افسوس دی عزیزان دي زه خپل زه خپلو عزیزانو ته دا وایم چې ته زموږ عزیزان یاست ته زموږ ورونه یاست ته غیر نه یاست لیکن د خدای دپاره د پښتون قام سره ودرېږئ دا پښتون قام نن پر یوه جذبه دی پر یوه لار دی زه یو مثال ته درکوم که چا ښکار کړی دی دا د ښکار مرغان چې روان دي دا چې د سیله څه کم مرغه ووځي هغه وشتل کېږي د سیله څه مه وځئ پښتنو د سیله څه مه وځئ عزیزانو ته زموږ عزیزان یاست دی په خطا وتلي یاست موږ ورته ته خواست کوو لاسونه درته جوړوو چې راسئ لارې ته راسئ و غلط د چا پر دغه باندې مه ځئ چې و چاته ښکنځل کوئ موږ ته خپل ورونه بولو موږ ته غلط نه بولو خپله لار خپله قبله صحیح کوي موږ دا خبره کوو بیرته کوم د پښتانه په هکله چې پښتون هغه قام دی هغه بهادوره قام دی وایي باز دوی هندوکش یمه اتل د لوړو غرو یمه ننګ یمه غیرت یمه بڅرکی د پښتو یمه ریژ زما د تورې ریژ زما د تورې د دښمن زړه لا په قبر کې هور یمه طوفان یمه مهرک د زلزلو یمه اخري شعر ختم کوم بیا یو ناره در کوم 15 منټه هغه ناره وکئ د خولې یې مه اچوئ چې د پنجاب باداران د جی ایچ کیو باداران یې واوري د دوی په دا غوږو ننوځي چې پښتون قام یو دی اخري یو شعر درته وایم بیا یو ناره در کوم هغه ناره به د ما سرګرده کړستې غاړه باندې هغه وایم پښتون د پښتنو سره ځم شعر سویر سپرګجانه یم پښتون د پښتنو سره ځم د میړنو سره ځم اخري یو پښتو یو شی دغه در کوم پښتون
जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है जनरल कर्नल जनरल कर्नल ये बाजवा माजवा ये कर्नल जर्नल ये वर्दी वाले ये पूरे में पूरे ये वर्दी वाले ये बाजवा माजवा ये बाजवा माजवा ये बाजवा माजवा ये कर्नल जर्नल ये कर्नल जर्नल ये वर्दी वाले ये खाकी वर्दी ये एफसी एफसी ये एफसी एफसी ये आईएसआई ये आईएसआई ये एमआई एमआई एफसी फौजी दहशतगर्द ये खाकी वर्दी दहशतगर्द ये बाजवा बाजवा दहशतगर्द ये गफूरा मफूरा दहशतगर्द ये कर्नल जर्नल दहशतगर्द ये एफसी वाले दहशतगर्द ये खाकी वर्दी दहशतगर्द ये कर्नल दहशतगर्द ये गफूरा मफूरा दहशतगर्द ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून अली वजीर अली वजीर अली वजीर अली वजीर अली वजीर पश्तून 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 डायरेक्ट जा जा दर पश्तून बाजार पश्तून डायरेक्ट सवा का साथ जा जा Rază să rănaracă. Cirize. Mi-a luat o să atar bada. Ciri was mă mă lăsa să terminau. Mă las să terminau. Sam băi, ce căvădă. Salam la Ivan Arara da văd. Jur văd că țâng este așa gata vas. Văd ce va dar. Văd ce. Văd ce. Oida. Iar asta. Oida. Oida cadê? Zavaranda nişte var. Oyda. Oyda. Atla kata istiyorlar ya. Oyda. چا بر سر کړه دا هغه نو و سره د دې شناري وکړې څو د نه بلاله په وک بس kai que explora. Ya. Oh, khatan sendirian. Şöyle. İçin var. Nasıl için var? چیرې نسیتلا بازار پښتون منظور پښکارا دې کوي سپریش کا ساجه بو هیڅ ویډیو ښکارا کا دغه نور پښتون بازار پښتون ناره شو
یاران لاړه داسې چودم هم کله دا سپین ښه ټیم دی موږ کاروان دی دا مزه ډرامانه خوند دی دا د پی ټي ایم کارکون دی ډېر کلک غړی دی د پی ټي ایم دونه خوانې به کړی دي چې هغه سکسین پر زړه وایي هغه ګرې ده وویلې زموږ دپاره شی نه پرېښود څوک دی ته ورسره لګیا دا سمیر خان شه سمیر خولۍ والا ته ویل چې په ورسته کېږي یار